درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د ولسي جرګې تلویزیون نه سهار هیلې خپرونه ګورئ. هیله ده چې روغ جوړ وئ. همکار یې نادي تم ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ. دا چې خپرونې ته ناوخته راغللې د جریمې او د ترڅنګ علت به هم راته وغږیږي چې ولې ناوخته راغلی. خب قبل از که بپردازم به اینکه بگویم که چرا ناوقت آمدم، صبح بخیری دارم به خودت همچنان به بیننده عزیز. خدا کنه که صبح به خوبی خوشی آغاز کرده باشن و هفته که باقی مانده به خوبی خوشی سپری کنن. و قسم که خودت هم شاهد هستی مایب جان، هوا خیلی سرد است و برف هم میباره و امروز یک کمک ازدحام بوده و به مود دلیل یک کمک ناوقتر رسیدم با معذرت. و قسم که خودت هم شاید خبر باشی مایب جان، سرک های سالن به نسبت از اینکه برفباری بیشتر هسته موترهای باربری را متوقف کردن و موترهای خرد مسافرین که رفت آمد کرده میتونن با چین و با زنجیرشان میتونن که رفت آمد کنن و به دلیل از اینکه برفباری بیشتر شده میره و سرک های خاک است، موترهای باربری همچنان رفت آمد کرده نمیتونن. و دوستای عزیزی که در خانه تشریف دارین و کوشش کنین که گرم نگه دارین خدا و از این هوای سرد لذت ببرین و حداقل یک جمپر و یک لباس گرم بپوشین برای اینکه خنک نخورین. د کرونا متاسفانه د کرونا دویمه څپه هم په نړۍ او د ترڅنګ په افغانستان کې را روانه ده. نو هیله مو دا ده چې په دې ژمي موسم کې هغه طبي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې درنو لیدونکو جدي ډول سره په پام کې ونیسئ. نو دې ترڅنګ د ښوونځي ټاکل شوي چې یوه اونۍ وروسته رخصت شي د کرونا او دې ترڅنګ د ژمي د موسم د سړک له کبله همدې موضوع دپاره مو میلمه ته بلنه ورکړې ښاغلي بشیر احمد دریځ ته چې پر همدې موضوع به سره بحث کوو. نو په پیل کې نوموړي ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ دریځ صاحب. ډېره مننه حنیفي صاحب، تاسو دواړو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده ټول روغ جوړ اوسېږئ او د افغانستان درنو ولس ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده په دې یخ موسم کې ښه سهار پیل کړی وي. سلامت باشید. ډیره زیاته مننه کوم. دریځ صاحب، لکه څرنګه مې چې وړاندې ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه او د ترڅنګ ټولنیز او تحصیلي بنسټونو رخصتېدل او د عامې روغتیا وزارت بار بار سپارښتنې، دغه مسله به څومره تاثیرګذاره وي، څومره بد اغیزه وکړي پر تعلیمي او تحصیلي بنسټونو باندې او جریان بهیر باندې؟ بالکل. نسبت نورو هیوادو ته افغانستان نه یوازې په تحصیلي او تعلیمي او ښوونیزه برخه کې بلکې ګڼو نورو برخو کې لکه هغه ډول چې نور هیوادونه مخته ځي، پرمختګونه کوي، اړینو موضوعاتو باندې کار کوي، څه چې ډېر اړین دي چې هغه تعلیم او تحصیل ده، هغو ته په ډېرو سختو امکاناتو کې دوی د ښوونې او روزنې زمینه برابروي تر څو ماشومان ښوونځیو ته ولاړ شي، ځوانان پوهنتونونو ته ولاړ شي، زده کړې وکړي، هغه خپله تحصیلي کچه لوړه کړي. خو بدبختانه په افغانستان کې د نورو اصلونو په پرتله لومړی دلته په داسې یو مرکز یا په داسې یو مرکزو باندې بندیز لګول کېږي چې هغه تعلیمي مرکزونه دي. داسې مرکزونه دي چې زموږ هیواد نسبت نورو هیوادو ته دغه برخه کې تر ټولو ډېره اړتیا لري. یعنې افغانستان وګړي تر هر څه لومړی، یعنې زه باوري یم چې کیدای شي دی تر خوراک او څښاک هم تعلیم او ښوونې روزنې ته ډېره اړتیا ولري. ځکه کومه ټولنه چې بې سواده وي، کومه ټولنه چې تعلیم ونه لري، کومه ټولنه چې د علمي لحاظه په ځان بسیانه وي، هغه ټولنه معمول ده چې له ګڼو ستونزو سره به مخ وي. نه یوازې ده چې هلته به جنګي ستونزې وي یا به جنګي مشکلات به وي، شرایط به وي، دې تر څنګ به ګڼ نور مشکلات هم وي چې موږ او تاسې وینو. مثلا غلط دودونه، ناسم رواجونه، غلطې کړنې، غلط عملونه، ګڼ شمېر نورې ستونزې هم دي. یعنې دا د دې لامل ده چې په دې هېواد کې ډېری وخت په ښوونیزو چې هغه ځینو خلکو اصلاح کوله چې دوه پکه هم سره ورکه، یو خو د تعلیمي مرکزو شمیر ډیر کم ده. دا چې کم دی دې ترڅنګ په هغو باندې هم بندیز ولګول شي. دا اوس موږ ښه بېلګه چین او امریکا او بریټانیا، انګلستان دا یادولی شو چې په دې هیوادو کې د اوس سرل دی چې ډېر سخت د کرونا مشکلات دي، خو دوی بیا هم تر ډېره پورې تعلیمي برخې ته کار کړی ده. لومړی کوشش کوي چې دوی که ښوونځیو ته هم ځي په ځانګړو شرایطو باندې ښوونځیو ته اجازه ورکړي. حال دا چې سوپر سټور ته وتل یا مثلا بیرون ګرځېدل یا پارک ته تلل منع دي، خو ښوونځي ته تګ په یو ډول باندې
دوی ورته زمینه برابروي. یعنې هغه کومې طبي سپارښتنې چې د دوی هغه د عامې روغتیا بنسټونو لارې وړاندې کېږي هغوی ټول په جدي ډول سره پام کې نیسي. بالکل یعنې ان تر دې چې دوی ته یو ډول پلاستیکي خولۍ جوړوي تر څو د یو بل سره تماس ونه نیسي، یو بل سره مثلا نزدېکت هم که وشي دغه مرض یو بل ته ورنشي. دې لپاره چې ودرېږي دوی دغه تعلیمي نصاب یا دغه ښوونیزه برخه دوی پرمختللې شي، مخ ته ولاړه شي. که چیرې دې ته رسیدګي نشي کولی، ستونزه ډېره جدي شي چې موږ ولیدله په تېرو 3 یا 4 یا 6 میاشتو کې چې په ځینو هیوادو کې د کرونا مسله ډېره زیاته شوه، تر دې چې په ورځ کې تر زرهاو په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې ثبت شده‌اند. آقای بشیر، بر دلیل از اینکه مکتب‌ها رخصت شده چقدر مفیدیت داره برای کاهش ویروس کرونا، برای اینکه ما نمیتونیم دقیقاً با کشورهای دیگه مقایسه کنیم چون اونا خیلی امکانات خوبه هم دارن و میتونن برای معلولین و متعلمین خود رسیدگی کنن. حالا میایم به افغانستان، دلیل از اینکه چقدر مفید است و این مکتبایی که رخصت شدن چقدر کاهش میتن برای ویروس کرونا؟ زما په نظر یو ډیره کمه فیصدي کېدای شي د کرونا وایرس د خپراوي په برخه کې راشي، ځکه دلته یوازې ښوونځي یا پوهنتونونه نه دي چې له دې ادرسونو څخه کرونا خپرېږي. اوس زما او ستا په ښار کې دومره بیروبار ده چې قدم نشي ویلی پکې. زما او ستا په ښار کې، کلي کې، اطراف کې، مسجدونو کې غونډې جوړېږي دلته چې موږ غټې غټې غونډې لکه د لویې جرګې خیمې کې مثلا یا نورې غونډې یا دا اوس موږ تاسو ګورو چې ګڼ شمېر مثلا ګوندي غونډې دا جوړېږي. یعنې یوازې زما په نظر زما شخصي نظر دا ده چې باید په پوهنتونو باندې که بندیزم لګول کېږي په یو اساس ولګول شي. ما مخکې دا خبره کوله چې یعنې دري صاحب د حل لارې چارې به یې څه وي که چېرته په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو باندې بندیز لګول کېږي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې دا وي چې باید محصلین او زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ نه شي، نو وزارت معارف او د ترڅنګ لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم کارونه باید ترسره تر ډېره پورې زما په نظر ډېر کوشش دا وشي دلته سره له دې چې دلته د آنلاین زده کړو سیستم هم ډېر ضعیفه ده. کیدای شي په ښار کې به د ګوتو په شمار خلک آنلاین زده کړو ته وس ولري یا به مثلا رسیدګي ورته وکړی شي، خو په اطرافو کې په لرېو سیمو کې هلته هم تر دې چې هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي، بیا پات شوه ده چې دلته انټرنیټ وکاروي، هلته بیا آنلاین زده کړې کوډونه. زموږ ډېری خلک بېسواده دي، هغه لوست او لیک او لوست باندې مثلا انګلیسي سره ډېره بلدتیا نه لري. حال دا چې آنلاین زده کړې تر ډېره پورې په انګلیسي مربوطې دي، یعنې ډېر کمه برخه ده. نو دغه مشکلات شته ده، خو بیا هم د دې لپاره چې دغه وایرس مخه ونیول شي، بیا ځلې دویمه څپه یې چې را روانه ده له افغانانو څخه ډېره ضایع وانخلي، ډېر کسان ونه وژني. په دې خاطر ښه ده چې نه یوازې ده چې پوهنتونو باندې بندیز ولګول شي، ښارونه مطابق همداراز غونډې هم د پوهنتونو مطابق همداراز نورې ګڼې ګوڼې سیمې چیرې جوړېږي یدو مخنیوی وکړي. خو دلته بیا ځینې نورې ستونزې هم شته ده چې موږ ویل چې اقتصادي پلوه هم دلته مشکلات شته ده. یعنې دا خلک که چیرې سهار راونوځي زه باور یم چې ماښام به دوی ډوډۍ نه لري، ځکه زموږ ستاسو په سیمه کې په ښار کې لسګونه زرګونه داسې خلک اوسېږي. که چیرې سهار دی خپلې کراچۍ ته راونوځي بیا بادرنګ یا مثلا کیلې یا نور دغه روزانه توکي خرڅ نه کړي، زه باور یم چې د ماښام ته ډوډۍ ونه لري. د ټولو مشکلاتو ته په کتو باندې باید هم لوړو زده کړو وزارت، هم پوهنې وزارت، هم نور اړونده وزارتونه، روغتیا وزارت داسې طرحې جوړې کړي چې ټولو ته پکې یعنې یو ډول مساویانه وي، نه پکې چاته ضرر ورسېږي نه یعنې تقریبا تیر ګرځبندیز قرنطین چې په کابل ښار او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې لګول شوی یو څه ترخه تجربه وه د افغانانو دپاره، بالخصوص هغو خلکو دپاره چې ستا په وینا په اساس باندې چې د کور دپاره خرڅه نه لري بېګا دپاره، نو طبعا هر ورځ باید راوځي ښار ته کلي ته تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. یعنې دا به یو ډېره ترخه تجربه وي. خو نو څه کول پکار دی افغانانو ته چې په دې برخه کې دوی څه وکړي؟ که له یوې خوا افغان دولت خلک وزارت صحت عامه ملامتوي او نو باید افغانان هم یو څه قرباني ورکړي. اوس افغانانو ته څه کول پکار دی چې دوی باید څه وکړي؟ زما په نظر زه خپله نه غواړم چې ډېر سړی د روحیه ورکړي چې یاره ته په حق یې ته باید نور هم مخته ولاړ شي.
افغانان هم مشکلات لري، هغه څوک چې په دوی باندې واکمنان دي هغه هم مشکلات لري. دواړه باید دغه ستونزې حل شي، یو بل درک کړي، یو بل په درک کولو باندې. ځکه دغه مسله د احمد او د محمود مسله نه ده چې موږ ووایو چې یاره دا ستونزه یا په احمد راغله یا په محمود راغله نور موږ ترې بېغمه شولو. معنا ده چې دغه کلي ده، د ټولو لپاره ده، ټولو ته راجع کېږي. هغه که غریب ده، که خان ده، که رئیس ده، که امیر ده، که مدیر ده، ټولو ته راجع کېږي او ټول دغه موضوع دغه ویروس باندې اخته کېدی شي. سره له دې چې که چېرې ناغېړي وشي دا بیا ډېر زیات هغې وي. نو ولس هم مکلف ده چې خو دلته مسله داسې ده چې ډېری وخت پوښتنې دا را پیدا کېږي چې موږ په کوم اساس مثلا وخت چې موږ دومره اقتصادي پلوه ضعیفه یو چې که چېرې زه سهار راونوځم ماښام زما ژوند په خطر کې دی، نو دا معمول ده چې داسې حالت کې به څوک ډېر زړه ښه نه کړي. آقای دری، قبل از اینکه ما میخوایم سوال خود بپردازم به دلیل از اینکه یک بسته همچنان ما آماده کردیم، میخواستم امیر بپرسم که چگونه، چون در وقت از قرار داریم که شیوه ویروس کرونا همچنان دوباره برگشته، چقدر سر روان مردم تاثیرات داره و چقدر مردم روحیش خراب میکنه برای از اینکه ویروس کرونا دوباره هم آمده و تلفات خیلی بیشتر هم در اول داشتیم، چقدر روی روان از اینا تاثیرات داره؟ رواني پلوه په پوره ډول یعنی هره ټولنه وخت چې رواني پلوه هغه تر تاثیر یا اغېزې لاندې راشي، هغه ټوله ټولنه تر اغېزې لاندې راځي. ارواپوهان یا روانشناسان وایي چې کله د انسان مفکوره یا ذهن یو موضوع لپاره جوړ شي، هغه که چیرې ډېر هم جوړ وي خو د ده مفکوره یا ذهن د ده د ناروغۍ لپاره جوړ شي چې احساس کوي ته ناروغ یې، روغ خلک هم ناروغان کېږي ان تر دې چې تر مرګه رسېږي. یعنې معمول دا چې موږ ویلی شو چې د دې په اساس باندې روغ خلک کولی شي چې د غلطې مفکورې یا د رواني له پلوه د ناسمې مفکورې په درلودلو سره د خپل ژوند له لاسه ورکړي. زما په نظر ټولو نړیوالو یا ټولو هیوادونو ته په ځانګړي ډول افغانانو ته زه وایم څومره چې دوی بقوته روحیه لري د مرض پر وړاندې، هغه که کرونا ده که هره بله موضوع ده، هغومره دوی ژوند د خوندي کېدو ډېر زیات چانس وي. مثلا موږ یو کس یو عادي تبه لري، د فکري لحاظه په دې نظر ده چې یاره زه کېدی شي د دې تبې له لاسه ومرمه، ځکه دی په ځان باندې فشار راوړي، په دماغ فشار راوړي، په وجود فشار راوړي. یعنې زه باور یم که چېرې دی مړ نه شي خو د مرګ تر حده پورې رسېږي. خو که چېرې یو کس یو عادي تبه ولري او دی وایي چې دا معمول ده، ټول انسانانو ته راځي، عادي ده، خلک راځي، روغېږي، جوړېږي، زه باور یم چې په دې باندې بس مشکل هم نه وي. سلامت باشین آقای درانی. برمیگردیم دوستان عزیز، یک میان برنامه داریم، پس میان برنامه و شنیدن بسته معلوماتی فکر خوب برمیگردیم. ما را همراهی کنید. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی بشیر احمد دریځ را سره په خپرونه کې شته. نوموړي سره پر دې موضوع باندې غږېدلو چې پر تحصیلي او تعلیمي بنسټونو باندې د کرونا بدې اغېزې به څه وي او څنګه څه کول پکار دي. عامې روغتیا وزارت، جمع پوهنې وزارت او ترڅنګ لوړو زده کړو وزارت کومې برنامې، کوم پلانونه باید په پام کې ونیسي تر څو افغان ماشومان او افغان ځوانان له تعلیم و تحصیل نه بې برخې نشي، پاتې نشي. نو ورګرځو دریځ صاحب ته. دریځ صاحب، دغه تیر قرنطین ګرځبندیز کې عامې روغتیا وزارت او د ترڅنګ پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت آنلاین درسونه پیل کړي وو. څومره تاثیرګذار او څومره مفید او اغېزمن تمام شول ستاسو له نظره؟ موږ خو ولیدل مثلا پانتونو کې ولاړلو یا ښوونځیو کې باور وکړه په یو صنف کې که 50 زده کړیالان ول یا 50 زده کوونکي ول، په دې 50 زده کوونکو یا زده کړیالانو کې 10 نفر هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه درلود. یعنې دا په دې معنا چې ډېره کم فیصدي باندې دوی آنلاین ډول باندې زده کړو ته رسیدګي کولی شي. ښه، دې کې اوس ستونزه څه شی ده په آنلاین زده کړو کې؟ دې کې یو خو زموږ ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ستونزه دا ده دلته څوک چې د خان زوی دی، څوک چې د مالداره یا رئیس یا وکیل زوی دی، هغه ته په یو ډول باندې آنلاین زده کړو زمینه برابرېږي. خو هغه کسان چې ناچاره دي، هغه کسان چې یعنی وس او توان نه لري یا معمول بلدتیان نه لري، وخت چې د یو چا پلار مثلا د سړک په سر باندې کار وکړي، د هغه اولاد ته به سړی څنګه یعنې په کوم نظر وګوري چې څنګه به وکولی شي دا پلار دې ته دا زمینه برابره کړي چې مثلا دې ته د زده کړو د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي. یو کس چې مثلا په نورستان کې
یا په بدخشان کې یا په دایکنډي کې یا د خوست په یو لرې پرتې سیمه کې پروت وي، نو په کوم ډول شونې ده چې د دې له مرکز څخه دوی ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره شي. بله دا ده د افغانستان د آنلاین زده کړو یو ستونزه دا ده چې په ډېره کمه موده کې 15 دقیقې یا 8 دقیقې لا 10 دقیقو کې تا ته د 2 ساعتو درس وایي. نو په دې کې بیا نو پوښتنې اجازه شته ده، مثلا ځکه هغه هلته ویډیو کوي، ویډیو ثبتوي، تا ته یې نشروي، وبسایت راه حل در چی میبینین؟ چون متاسفانه ما دیگر راهی را نداریم غیر از اینکه سیستم درسی را به طور آنلاین پیش ببریم و همچنان سیستم درسی ما به عقب نمونه. حالا راه حل در چی میبینین شما؟ یو خو زما په نظر څومره امکانات وي، د اوس چې موږ څومره پیسې د نړیوالو څخه د کرونا وایرس لپاره ترلاسه کړي یا مو واخیستلې، ښه به وي چې دغه پیسې په ځای ولګول شي. مثلا هغه امکانات لومړیتوبونه یا لومړني امکانات چې یو ښوونځي کې ورته اړتیا ده، یو پوهنتون کې ورته اړتیا ده، دې په ځای چې یو کس ته دوی یوه ډوډۍ دوه ډوډۍ ورکړي چې په هغې کې هم دوی درغلي وکړي یا پکې یعنې په یوه ډوډۍ کې دوی ځان ته جیبونه ډک کړي، د هغه په ځای ښه ده چې دغه پیسې په تحصیلي مرکزونو ولګوي، هغو ته زمینه برابره کړي، امکانات برابر کړي. بله دا چې زما په نظر جدي ده، کرونا وایرس داسې نه ده چې جدي نه ده، خو دومره جدي اوس لپاره نه ده لکه څومره چې موږ او تاسې فکر کوو. یوازینۍ حل لاره همدغه ده په ځانګړي ډول افغانانو ته چې څومره کیدی شي د هر مرض پر وړاندې، هغه که کرونا ده که بل هر مرض ده، دوی مثبت اوسیږي، دوی تل مثبتګرا اوسیږي او مثبت فکر وکړي. او د دې ترڅنګ وخت چې په ده باندې مثلا دغه وایروس یا دغه مرض یا نور مرضونه قوي کیږي یا مثلا تاثیرات پې زیاتیږي، نو ښه ده چې اړوندو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي او هغه پلونه روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره د درملنې زمینه برابره کړي. خو خیر دا به یعنې پوهنتون او ښوونځی به هم رخصت شي، خو ښه به وي چې حکومت افغان حکومت نور برخې هم تر نظر لاندې ونیسي او په پوره ډول وتوانېږي تر څو دغه برخې ته یعنې دغه نورو برخو ته هم تر څو کرونا وایرس خپور نه شي پاملرنه وکړي او سوچ وکړي او د نورو برخو ته هم نظر وساتي. په دې برخه کې دریځ صاحب د رسنیو ونډه به څه وي، بالخصوص راډیو، تلویزیون او نورو چاپي رسنۍ څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي چې یو خو د کرونا ناروغۍ مخنیوی وشي، له بلې خوا نه افغانان له تعلیم او تحصیل نه بې برخې نه شي؟ بالکل. رسنۍ موږ بار ویلي دي چې رسنۍ په پوره ډول نسبت حکومت ته، نسبت وزارت ته، نسبت نورو برخو ته، رسنۍ او د مسجد ملا امام او همداراز ټولنیزې رسنۍ دا په پوره ډول دغه درې مهم موضوعات دي چې هم د دې وایرس په مخنیوي کې هم د نورو مفکورو په عام کولو کې تر ټولو لومړیتوبونه لري. نن سبا که چیرې د یو مسجد ملا امام په خپل مسجد کې په ځانګړي ډول د جمعې په لمانځه کې یا په یو بله غونډه کې دوی دا خبره وکړي چې مثلا کرونا وایرس ته فاصلې مراعات کوي، لږ حد اقل 2-3 ورته دیني ادرسو څخه خبرې وکړي، حدیث او قرآن آیت او دین ورته خبرې وکړي، نو زه باوریم چې زموږ خلک په پوره ډول یې مني. خو که ډاکټر شل ظلم ورته وایي، د دوی مفکوره داسې ذهنیت یې داسې نه ده جوړ شوی چې دوی د ډاکټر په خبره اوس مثلا زموږ د ډیری افغانانو یو عادت دا د دوی وایي چې موږ مسلمانان دا وایرس موږ ته نه راغلی. یعنی کرونا یوازې د مسلمان او د کافر مسله نه ده، د یو نړیوال وایرس ده، د که مسلمان یې که کافر یې که یهودي که عیسوي د ټول یعنی موږ خلک متل کوي چې اور ته وایي اور ورور خپله او پردی نه پېژني، په ټولو ورځي چې څوک چې مخ ته ورځي. د دې وایرس حیثیت هم همدغه شی دی چې دا مسلمان او کافر نه ګوري، د دې لپاره چې دی مثبتګرا اوسیږي او دی خپل ذهنیت ته ډاډ ورکړي، زما په نظر ښه خبره ده، خو تر دې ورخه مناسبه نه ده. در اخیر میشه اگر پیام هم داشته باشیم برای او عده اشخاصی که از مکتب ها همچنان رخصت شدن، حالا راه چاره نیست برای اینکه یا درس خود آنلاین پیش ببرن و یا که هم تاجیل بگیرن. برای او عده اشخاص چی گفتنی دارین؟ در اخیر اگر کدام پیام هم ما ټول هیوادوالو ته
یو پیغام همدا دی چې کوشش وکړئ مثبتګرا واوسئ هره موضوع کې هغه که هره موضوع ده یعنې د ژوند ټولې چارې هره موضوع که ده کوشش وکړئ مثبت اړخ یې وګورئ ځکه هره برخه یا هره موضوع لکه د سکې دوه مخه مثبت او منفي اړخ لري ښه به وي چې څومره مثبتګرا اوسئ هغومره زموږ د ټولنې پرمختګ لامل کېږي هغه که هره موضوع وي که حکومت وي که پارلمان وي که نور موضوعات وي ښه به وي چې مثبت اړخونو باندې فکر وکړو د دې ترڅنګ زده کوونکو نه د ښوونځي زده کوونکو نه د پوهنتون زده کړیالانو نه هیله لرمه چې اوس خو له د قرنطین سره مخ شوله یا مثلا د زده کړو څخه د پوهنتونو څخه منې شوله یا ښوونځیو څخه منې شوی کوشش وکړئ خپلو کورونو کې هغه امکانات چې لرئ د همغو څخه استفاده وکړئ که آنلاین ته لاسرسی لرئ هغو څخه ګټه واخلئ که چیرې آنلاین ته لاسرسی نه لرئ هغه کتابونه چې تاسې پوهنتون کې یا ښوونځي کې وایي همغه واخلئ کور کې له مشر ورور سره فامیل سره کورنۍ غړو سره همداراز نور څوک هم کور کې د تعلیم کچې لوړه د هغو څخه سره په ګډه باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ کور ودان ډېره زیات مننه کوو درنو لیدونکو له تاسو نه هم ډېره زیات مننه کوو ښاغلی بشیر احمد دریځ را سره په خپرونه کې کور ودان نو ځو لنډه دمه اخلو لنډ دمې نه بیرته له موږ سره اوسئ درنو لیدونکو خپرونه دوام لري